د کندهار د ځانمرګي برید باره کې کوم تازه حقیقتونه ښکاره شول؟ څومره کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله او د برید مسؤلیت چا ومنلو؟ کله چې پاکستان په افغانستان هوایي او ځمکنۍ حمله وکړه، د هغې 2 ورځې وروسته په ګوادر کې د پاکستان په پوځي او استخباراتي مرکز خطرناکه حمله ترسره شوه چې ګڼ شمېر پاکستاني لوړپوړي استخباراتي کسان پکې زخمیان او ووژل شول. له همدې حملې څخه وروسته پرون پنجشنبه په کندهار کې کابل بانک مخې ته د خلکو په منځ کې ځانمرګي برید ترسره شو. د برید څخه وروسته د تل په څېر د طالبانو کسانو برید دروغ وګڼلو او د ګازو ډبې چاودنې او یا هم د موټر د ټایر د چاودنې اوازې یې خپرې کړې. ویل کېږي چې برید د هغو طالبانو په منځ کې ترسره شوی دی کومو طالبانو چې غوښتل د کابل بانک څخه خپل معاشونه ترلاسه کړي. خلک په ورته وخت کې وایي چې همداسې برید ننګرهار کې طالبانو د جمهوریت په هغو کسانو کړی و چې خپلو معاشونو لپاره راجمع شوي وو. که څه هم طالبان د ډېرو کسانو مرګ ژوبله نه مني، خو د کندهار ښار میرویس روغتون کې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې نن د دغه ښار لومړۍ ناحیه کې پر نوي کابل بانک په ځانمرګي برید کې 21 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 50 تنه نور ټپیان دي. د کندهار له امنیې قومندانۍ څخه د طالبانو غړی وایي چې چاودنه په یوه سخته خوندي سیمه کې شوې ده. د دوی په خبره ځانمرګي له امنیتي پوستې تیر شوی او ځانته یې هغه وخت چاودنه ورکړې چې د طالبانو غړي د کابل بانک یوې څانګې پته د تنخوا اخیستو ته په تمه وه. د پیښې د کندهار د امنیې قومندانۍ قراول ته نږدې شوې ده. خراسان ډلې لخوا پر ټلګرام خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د دغې ډلې یو غړی ماویه پنجشیري پر طالبانو برید کړی چې پکې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.